دغه غزله به ډالۍ کړم یا سره چې اعظم صاحب وایي چې کبھی تانا میں پزړه باندې سغم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی کبھی تانا میں پزړه باندې سغم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی پولا کستا دا مخسارا جوړیږي ہے پولا کستا دا مخسارا جوړیږي کو ګلابي کاری دی او کا شړشموي لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وي تجربی د پختون په وجود کیږي ہے تجربی د پختون په وجود کیږي کټو پکوي کا خنجر وی او کبم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی کبھی تانا مې پزړه باندې سغم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی ستا د پاره به د غرونو سر ته خیجم ہے ستا د پاره به د غرونو سر ته خیجم کما بڼ کا تا تارا او کا علم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی دا وستا د انتظار دا در تارخوي ہے دا بستا د انتظار دا در تارخوي که پسترګو کې مینم وی او که غم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی آخري شعر دی چې خوشحالی دی اللہ ټول ستا نصیب کی ہے خوشحالی دی اللہ ټول ستا نصیب کی کس غم وی نو هاغه دی پا ازم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی کبھی تانا مې پزړه باندې سغم وی لیونی نو ستا په سر مې دې قسم وی دوه شعرونه به تازه ویم چې زه ګورې جامونو نشه نه کړمه زه ګورې جامونو نشه نه کړمه ستا لیدو بیخي وېدمه کړی یم نن یې په خمارو سترګو وکتل نن یې ښه صحیح وېدمه کړی